فکري جګړه پنځمه برخه. د فکري جګړې اهداف. دویم هدف مسلمانان د اسلام په دین، تمدن او انساني ارزښتونو شکمن کول. صلیبي غرب غواړي چې مسلمانان دې په دین، عقیده، اخلاقو، فکري ارزښتونو، ټولنیزو عادتاتو او مناسباتو کې د دوی په څیر وي او په هر څه کې د غربیانو تقلید وکړي. په دې کار به له یوې خوا د غربیانو په خلاف د مسلمانانو په زړونو کې کرکه او کینه ورکه شي او د هغوی د استعماري پلانونو مخالفت به نه کوي، او له بل لوري به ټوله اسلامي نړۍ د غربي مصنوعاتو لپاره په یوه لویه اصطلاح کې او مصرفي مارکیټ بدله شي، ځکه چې د مسلمانانو د ژوند ضرورتونه به هم په هغه صورت کې د دوی د هغو په څیر وي، او دا چې مسلمانان به یې په خپله نشو جوړولی یا به یې په ښه کیفیت او ارزانه بیه بازار ته نشي عرضه کولی، نو ټول مارکیټ به د غرب د صنعت پر مخ خلاص. خو په اسلامي نړۍ او اسلامي امت کې اسلامي شریعت، اسلامي عقیدې او اسلامي تمدن د غرب د دغه اهدافو د تحقیق مخه نیولې ده، ځکه چې مسلمانان د خپل ژوند هر څه باید د خپل شریعت مطابق او د خپل عقیدې په رڼا کې د اسلامي ژوند، دود او اسلامي تمدن له غوښتنو سره سم عیار کړي، چې دا کار بیا له مسلمانانو څخه یو بیل ملت او جلا امت جوړوي چې هر څه باید له صلیبي غرب څخه مختلف وي، ځکه چې اسلام خپل پیروان له کفارو سره له مشابهت نه منع کوي او د خپل دین په اصولو او آدابو یې ټینګ پاتې کېدلو ته تشویقوي. د دې لپاره چې غرب د مسلمانانو او کفارو ترمنځ دغه جلاوالي له منځه وړی وي، کوښښ کوي د فکري جګړې له لارې د اسلامي امت بچان په خپل دین، عقیده، اخلاقو، تمدن او لوړو انساني ارزښتونو شکمن کړي او په ډول ډول منفي تبلیغاتو د اسلام حقانیت او د شریعت افادیت تر پوښتنې لاندې راولي. کفار په دې لاره کې د فکري جګړې ټول وسایل لکه مکتب، پوهنتون، نصاب، فرهنګ، میډیا، اقتصادي شرکتونه، څېړونکي، شاعران، ادیبان او بالاخره هر څه په کار اچولي تر څو مسلمانان پر خپل دین بدګمانه کړي او د سیکولریزم، لیبریالیزم، ماډرنیزم، ډیموکراسي او ګلوبلایزیشن له لارې په هر څه کې د غرب د خبرې منلو ته ور واړه.